کله ټول رنگ دې خاموش مازدیګر. السلام علیکم ورحمت الله. کله سره نو موږ باندې شپه راغله. که شپه یو ورځ وي موږ به ستاسو امانتونه تر مستحقو خلکو رسوو، کوم چې زلزلې وځپله شهیدان یې ورکړي. داسې کورنۍ کې ولاړ یم چې دې کورنۍ کې 7 نفره شهیدان دي. 7 نفره دلته نشته، 7 نفره دلته اوس ژوند نه کوي. یو یخ باد لګېږي، یو دوړې دي، یو خاورې دي چې حد نه لري. شپه ده، مرکۍ سره به یو څو خبرې وکړو. مرکۍ سره کېنمه چې په کور کې یوازینی یو دغه ماشوم پاتې ده. د دې مرجانه د دې خویندې هر څه په حق باندې ورسېدل. اوس هغه د مور مینه خپله انا باندې ماتوي. مور یې زلزله چې کېده ته چېرته وې؟ زه په سرای کې ولاړ وم. سرای کې ولاړه وې. څنګه حالات راغلو مورې؟ څنګه حالات راغلو؟ ساعت 11 دغه غرمه دغه و چې څنګه وزونه راغلل؟ وزونه څنګه راغلل؟ دغه و چې د کور ووتم، زه د سرای ووتم، د دلیل د در دی را شیوه کېدم چې دا نور هم هغه د دې نان پلار مریض و، دا نور ما کول د دې په شاوخوا و. زه دغه ووتم د سرای هم ونوتم، د دلیل د خلک مې حق ورکړ چې یې ورکړم. زه د لوټو د دغه باد سره د لوټو د باد او د دغه سره دغه ما یې وځغلوي. الله اکبر، الله اکبر. خپل وشات مې وکتې چې ستاسو د کورنۍ څو نفر شهیدان شول؟ 7 دانې شهیدان شو. د دې مرکۍ شهیده شوه؟ د دې مرکۍ شهیده. دا اوس مرکۍ نه غواړي؟ یا دا اوس مور نه لري. اوس څه وایي؟ دی څه خبرې کوي؟ ته اوس خو نو دغه خپل خرخشي کوي، وژاړي و نه یادوي، نو نه پوهېږي چې دا چیرې سو. اخی درېږي خو نه اوس؟ یا نو اوس ښه مورې موږ در سره یو، خدای مهربانه دی، موږ به در سره نه کومک وکړو. صحیح ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. مورې دا 100,000 افغانۍ واخله. دا به دغه ماشوم چې هر چې غوښتل ورته اخلی ورکوئ. صحیح ده مورې؟ دا مرسته چې وشوه دا زموږ سره سفر ورونو کړې وه. موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله مو دغه دروند غم په خوشحالۍ باندې بدل کړه. الله دې داسې ورځې بیا په موږ تاسې باندې نه راولي. مر حق د ټول به مرو، خو الله مو دې داسې مرګونه وساتي. مورې څه ویل غواړي هغه دوستانو چې مرستې کړي دي، کومکونه یې کړي دي؟ دا دې وساتي، دا دې موږ ګناهکاران څه. ښه مور مې زړه کې دعاګانې کوي، خو ډېرو غمو چپ کړې ده. مور مې زړه کې ډېرې کیسې وي، شاید موږ ته نه کوي، ځکه چې 7 نفره شهیدان سړی ورکړي، بیا هغې یو کوچنی ماشوم چې پاتې شي هغه ټینګ په غوږ کې نیولی وي. نو دا داسې د خیمې دی چې خورېږي، یو طوفان را روان ده، یو باد ده، خاورې ورېږي دلته، یو بد ورځ ده. نو الله دې په دې وطن باندې رحم وکړي. مورې ته ماته راشه بچي، ماته راځې، ماته راشه، ماته راشه، ماته راشه، ماته راشه، ماته راشه. قدرمن دوستانو، زما دغه ورور ځکه هر چاته ورځي چې دې مرجانه اوس نشته. اول به مرجانې سره ناست و، خو اوس حق حیران ده چې ما مرجانه څه شوه، زما خویندې څه شوې. شکر چې په غم باندې خو نه پوهېږي، زړه به یې خفه وي. خو څه نه وایي مورې اوس دغه هېڅ هم نه وایي؟ هېڅ نه وایي، نه پوهېږي چې دا نو څنګه څه. الله اکبر، الله اکبر. ښه بچې ماته دې ورشه. صحیح ده، ماته دې ورشه، کښېنه ورسره. لیدونکو څو بلې کورنۍ ته زموږ مرستې دوام لري. الله دې رحم وکړي. دلته یو باد را روان ده، یو طوفان را روان ده. تاسو هم دعا کوئ، موږ به دعا تاسو ته کوو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت. په وینو رنګ شول